بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په حیرانۍ او ستړي مشوم. ملګرو، په دې کلاس کې به زه تاسو ته د رنګونو نومونه په انګلیسي کې هم زده کوم. په دې ما تاسو ته یو مخکې هم یو کلاس جوړ کړی، په هغې کې ما ته ځینو ملګرو داسې کمنټونه وکړه چې تاسو د رنګونو سره تصویران هم راوړئ. نو په دې کلاس کې ما تصویران هم راوړي دي. انشاءالله دا ټول به زه تاسو ته په اسانه طریقې سره زده کوم. ملګرو، دا کلاس د خپل کور ماشومانو سره هم شریک کړئ. زه تاسو ته په هر کلاس کې یم چې خپل کلاس دا زما چې کوم کلاسونه دي دا د خپل کور ماشومانو سره شریکوئ، ځکه که هغو د اوس نه دا هر څه زده کړي نو هغو ته به په انګلیسۍ کې اسانتۍ، یعنې هغو ته به په انګلیسۍ ویلو کې هېڅ قسمه مشکلات هم نه وي. راځئ چې خپل نننی کلاس شروع کړو. پیلنی ټکی موږ سره څه دی؟ وایلټ. وایلټ چې کومه دی دا موږ اودي رنګ ته وایي، یعنې که موږ نه څوک تپوس وکړي چې اودي رنګ ته څه وایي په انګلیش کې، نو موږ به ورته وایي وایلټ. کارنیشن. کارنیشن چې کومه دی دا موږ ګلابي رنګ ته وایي. کارنیشن ګلابي. ورمیلین نارنجي. ورمیلین نارنجي. ټوني. ټوني چې کومه دی دا وایي غنم رنګ ته. ټوني غنم رنګ، یعنې د غنم په رنګ رنګ یې د دي. لیلیک خړ. لیلیک خړ، دې ته په انګلیش کې موږ براون هم ویلی شو. انډیګو شین. انډیګو چې کومه دی دا موږ شین رنګ ته وایي، یعنې تاسو ته ما رنګونه هم راوړي، تاسو ورته په پښتو کې څه وایي نو دغه رنګ ما تاسو ته د هغې رنګونه هم راوړي دي. خو زه چېرته په پښتو کې هغې ته یو بل نوم ویم نو تاسو له خو به رنګ خو به تاسو ته ښکاري، نو تاسو ورته په پښتو کې څه وایي ما ته هم په کمنټ سیکشن کې وایي. پرپل ارغواني. پرپل ارغواني. اورنج نارنجي. اورنج نارنجي. براون خړ. براون خړ. گرین شین. گرین شین. پینک گلابي. پینک گلابي. سکای بلو اسماني رنګ، یعنې د اسمان په رنګ چې کوم رنګ وي هغې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو سکای بلو. وایټ سپین. وایټ سپین. روزي گلابي. روزي گلابي. بلو اسماني رنګ، یعنې بلو چې کومه دی دا خو موږ څه اسماني رنګ ته وایي، یعنې دې ته موږ سمپل په پښتو کې شین هم ویلی شو. بلیک تور. بلیک تور. ریډ سرخ. ریډ سرخ، یعنې موږ چې ورته په پښتو کې سور وایي. یلو زیړ. یلو زیړ. ګری خړ. ګری خړ. کورل. کورل چې کومه دی دا وایي مرجان رنګ ته، یعنې موږ چې ورته په پښتو کې مرجان وایي. کورل مرجان. اولیو زیتون. زیتونو چې کوم رنګ هغې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو اولیو. براون خړ. ملګرو، دا زموږ نننی کلاس چې په دې کلاس کې ما تاسو ته د رنګونو نومونه په انګلیسۍ کې زده کړه. انشاءالله کومان د څو رنګونو نومونه پاتې شوي انشاءالله هغه به زه تاسو ته په روان کلاس کې ایکسپلین کوم. د رنګونو حوالې سره زما خو یو بل کلاس هم شته دی چې هغه هم تاسو کتلی شئ، لینک به زه په ډسکرپشن کې ورکړم، هغه هم وګورئ او دا هم وګورئ. نو انشاءالله څومره رنګونو نومونه چې دي هغه ټول به تاسو په انګلیسۍ کې په اسانه طریقې سره زده کوئ. ملګرو، اوس ماله اجازت راکړئ، انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان هم ډیر خیال ساتئ. د الله په امان.